سلامونه. د ودر ورځونه یو ځوان سړی په پیمز هسپتال کې بیهوشه پروت دی او وجه یې د غاښ درد زخم او انفیکشن دی. دا راته عمر افتخار میسج کړی دی و چې دا څه وجه کېدلی شي. نو زمونږ مخ چې څومره علاقه ده کای کې سترګې دي، پوزه ده، خوله ده، غوږونه دي، د دې نه ټول رګونه او سوري دماغو ته ډایرکټ رسېدل. دلته چې کله هم انفیکشن وشي، زخم وشي، هغه دماغو ته ډایرکټ رسېدلی شي او هلته مننجایټس څه ته وایي، یعنې د دماغو نه چارچاپېره چې کومه تیلی ده په هغې باندې دغه جراثیم اټیک وکړی شي. د هغې نه بیا وروسته چې کوم دی په دماغو کې چې کوم مغز دی په هغې باندې اټیک او حمله وکړی شي. نو دې د وجې انسان بېهوشۍ ته تللی شي، کامه ته تللی شي او د دې نه مرګ هم کېدلی شي. دا ډېر زیات مهم دی چې دې ځي د صفایي موږ ډېر زیات خیال وساتو، که هغه برش دی او میسواک دی، که د پوزې صفایي شوه او که هسې موږ چې د لاسونه بار بار په سترګو باندې مږو، دا ډېر زیات خطرک کولی شي. په غوږونو کې چابیانې یا نور داسې ګنده شیزونه وهل د دې ډېر زیات مختلف کیسونه راځي چې ډېر زیات خطرې د دې نه کېدلی شي. په میډیکل په ژبه کې دا چې کوم علاقه ده پوزې د بیشت نه واخله دیزې پورې، دا چې کوم تکون جوړ شوی دی دې ته ډینجرس ټراینګل وایي یا ډینجرس علاقه ورته وایي، خطرناک علاقه ورته وایي. دا ځکه چې په دې کې غټ غټ رګونه ډایرکټ دماغو ته رسېدلي دي او که دلته چېرته زخم وشي او موږ یې غور ونه کړو په ټایم باندې، نو هغه رسېدلی شي ډایرکټ دماغو ته او په دماغو باندې اټیک کېدلی شي، مننجایټس انسیفلایټس کولی شي او انسان ته مړ کېدلی هم شي. نو ماشومان او لوی موږ بار بار ځکه په دې باندې پوه کوو چې یاره دې علاقې چې کله هم څه زخم وشي نو په کار چې ته د مستند ډاکټر سره مشوره وکړې، د هغه چې کوم تا ته دوايي انټي بایوټیک درکړي په هغه طریقه باندې پوره پر استعمال کې، ځان پې نانګاره نه کړي چې یاره دا زخم ما یوه ګولۍ وخوړه ښه شو نور زه پرېږدم. نو د خپل صفایي خیال وساتئ. کوم ماشومان یا چې لوی هسې بې ټایمه په مخ باندې لاسونه وي، د هغې نه دې ځان منع وکړی شي. د نوکونو د صفایي خیال وساتلی شي، د غاښونو د صفایي خیال وساتلی شي او په دې علاقه کې که چېرته زخم کېږي، انفیکشن کېږي، نو هغې د په ټایم باندې پوره علاج وکړی شي. د دې نه به دا مننجایټس انسیفلایټس نه به تاسو منع کړی شئ او ډېر مرګونه چې کوم دي د دې نه تاسو منع کولی شئ انسانان. ډېره مننه. السلام علیکم.